الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والو رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والو رکو ذرا، ملنے دو مجھے بھی اجازت رسول کی. پوچھے جو دین و ایمان نکیرین و قبر میں، پوچھے جو دین و ایمان نکیرین و قبر میں، اس وقت میرے لب پہ ہو مدحت رسول کی. تڑفا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑفا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. واجب الاحترام عزت مند دا جمعۃ المبارک عظیم الشان دا جمعہ منز ادا کون کو دا محمد الرسول اللہ امتینو، دا اللہ بندگانو، دا لری لری نراغلی میلمنو، علماء طلباء فدین باندی مینو، دا ٹولو ناول مخ کے پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے درود شریف ڈالے گئی. در ربیع الاول او در ربیع الثانی
دواړو اختتام وشو خو سبق درس او سواز و نصیحت لگ فاتح دے اسی ہو مونږ ټول کال لګیو د قرآن او حدیث فرنا کې احکامات تعلیمات طور طریقې د امت مخې تګدو او خپل ډیوټي سر ته رسو ولی چې قرآن مجید او فرقان حمید او ټول دین دا د محمد رسول الله د ژوند پریکټیکل له خو په دې میاشتو کې بیا مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خبره په دې روانه وه سبق باقی به دې ځای پاتې شوی و چې د محبت د پاره د مینې د پاره په معشوق کې کم خویونه پکار دي چې سړی د مینې مرکز وګرځي سنټر وګرځي او د هغه د مینې لایق او مستحق وګرځي چې او د دې شخصیت سره مینه پکار ده نو پای کې مون خبره کړې وه چې د محبت یعنی د عاشق د پاره په معشوق کې درې خبرې پکار دي اله به دا معشوق جوړي او پای کې مونږه په هغه دریو خبرو کې چې یو جمال له یو کمال له او یو نوال له چې په معشوق کې با خوبصورتی لازمی وي چې هغې نه بل ښایسته نه وي دوه درې جمعې د جانان په مخ مبارک باندې صلی الله علیه وسلم باندې شوی وي څلورمه جمعه به ښکته په وجود باندې شوی وه چې رب کریم داسې تخلیق کړو چې د حسان ابن ثابت د شعر مطابق لکه څنګه چې الله ته ویلو چې ما داسې جوړ کړه داسې جوړ کړی و یعنی څه کمی به شی د جانان په وجود کې نو اولنې د جمال مرکز کم معیار او سټینډرډ چې دی نو هغه په محمد رسول الله کې موجود و تاسو ټول وایئ صلی الله علیه وسلم دغه شان په جارې وایئ شرعي مسله مې راته ویلې وه قیامت په ورځ باندې به دا بلډینګ د باندې ثبوت وي دا به گواهي درکوي چې دا پیښور ملک راغلی و دغه شیرګړ والا ملګري راغلي وو دا اوچ والا او چکدرې والا ملګري راغلي وو دلته هم د لرې لرې درونه ملګري راغلي وو د دې ځای مقامي خلک هم موجود وو په دې جومات کې په جانان باندې درود ویلی و لہذا دا بلډینګ به هم ستاسو ګواهي ورکوي نو چې کله د جانان نامه اخیستی کېږي زه په هره جمعه کې په هر بیان کې هدیره کې کنونشنو کې هم دغه مطالبه کوم چې د جانان نامه راځي نو چې ګوره خولم وچه د درود نه پاتې نشي نو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نو د خوبصورتی په لحاظ سره چونکې ما به حق نه ادا کړی چې په هغه انداز کې د جانان د فزیکل سټرکچر نقشه ستاسو مخې ته کېدم خو به هر حال د هغه احادیثو نه چھوړ او هغه صحابه چې جانان د نږدې نه لیدلی و هغوی هغه منظرکشي چې کړې ده نو هغه موږ دې نتیجې ته رسوي چې په مخ د ځمکې نه د جانان نه ښایسته شخصیت نه صلی الله علیه وسلم بیا دویم په معشوق کې کم صفت ضروری دی کمه کوالټي ضروری ده هغه ده کمال او کمال باندې هم مونږه یو میاشت تېره کړه مولانا ځکه چې شخصیت دومره درونو خلکو پې مودې تېرې کړي دي خلکو پې ژوندونه ختم کړي دي خو د جانان د کمالاتو بابونه سر ته نه دي رسولي د جانان باندې د سیرت احاطه د وصف یو مورخ نه ده کړې یو محقق نه ده کړې نو بیا به په دریو جمعو کې زه تاسو ته څه وویم لکه هغه یو شاعر دی وایي ما پې 4000 شعرونه ولیکل 4000 شعرونه ځان ته څه وایي پیښور مولانا دی هم د لرې نه راغلی دی هیبه نه زه به دغه طرف ته نه ځم زه چې نن زه ټاپک کنټرول کړم ځکه چې جزویاتو ته لاړ شم زما نه بیا مرکز خالي پاتې شي اوس دا لږ پوهه کوي نو د پېښور نه راخوشې شوی
هی نو ما څه ولیکل 4,000 شعرونه مې ولیکل آخره مې قلم بند او اخرنی شعرونه هم ستاسو سره شیر کومه د هغې نه به تاسو ته د هغې د شکست اندازه کیږي چې په مخ د ځمکې داسې مور بچی نه دی راوړی چې د جانان د سیرت باندې کمپلیټ کتاب ولیکي ځکه د محمد رسول الله 23 ساله زندګۍ کې څومره منټونه او سکندونه چې دي هغه یو مستقل سیرت دی نو خبره مې به دې کوله که تاسو وایئ چې په 3-4 جمعو کې نو دا د سره په ټول عمر کې نه کېږي صرف آسې خلاصه مې ویله راته چې په هغې کې کم کم کمالاتو نو هغه شاعر څه وایي تکی ہے فکر رسا مدى باقی ہے تکی ہے فکر رسا مطلب زما د سوچ او د فکر او د تحقیق میدان هغه ختم شو خو د جانان مدى لا پاتې ده تکی ہے فکر رسا مدى باقی ہے قلم ہے آب لاپا مدى باقی ہے قلم هم راته وي چې بس ته ستړی شو څه اردو خو پوهېږئ که نه زموږ قومي زبان دی زه دغې باندې به چېرته بیا بحث وکړم مورنۍ ژبې څومره اهمیت وي نو قلم ہے آب لفا مدى باقی ہے تمام عمر لکھا مدى باقی ہے ټول عمر می ولیکل خو بیا هم د جانان مدى پاتې ده ورق تمام ہوا مدى باقی ہے کاغذونه هم را سره ختم شو خو د جانان مدى او صفت ختم نشو نو بهرحال دا مې ځان صفایي وکړه واقعي صفایي نه کوم دا حقیقت دی چې د جانان احاطه د سیرت دا د اوسه پورې چا دا کامیابي حاصل نه کړه دومره لوی شخصیت نو په کمال باندې هم خبره شوې وه چې په معشوق کې کمال ضروری دی او هغه معشوق د هغې کم باندې سنټر چې ګرځول غواړي نو د دنیا په مخ زما ذاتي تحقیق چې دی زما د شریعت مطالعه چې دی نو هغه صرف محمد رسول الله دی چې د کمالات نه ډک دی د دارالعلوم دیوبند محتمم صاحب چا چې د دغې مدرسې بنیاد ښودی چې دین به پکې هم خورېږي او سرسټي به پې هم ځغلیږي د هغې مقاصد څه مولانا پېښور ملکه څه نانوتوي صاحب د دیوبند بنیاد چې ښودی نو څه وي زه د داسې مدرسې بنیاد دم جو انګریز کے محل کی اینڈ سے اینڈ بچا دیږي اس پہ شگاف ډال دیږي سرسټي هم پې ځغلول او د دین دعوت هم کو د دین اهمه شعبه د جهاد چې په کم وطن کې سرسټ موجود یا به نه پرېږدي یو کینګون او تتلیش ٹھیک ده جی زه هغه تفصیل کې نظم بیا به دې چېرته خبره وکړو بهرحال نو هغه یو شعر ویلی دی مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه او سوی د جانان متعلق جہاں کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار پٹولو انبیاء کے دٹولو انبیاء کمالات اللہ رب العزت پٹول پا محمد الرسول اللہ کی راغون کری دی کمالی شخصیت بلکہ زبا سپرلیٹیو ڈگری استعمال کم داربی و دا اردو اکمل شخصیت مولانا دیسی بخی کنا تاسو باجوڑ نراغلی بدی راتلوس تو مانا ہونے خوشحال ہے دا مدرسو والو با ما سمڑنی خلق ما ته وی تا ته ډېرې کنځلې کېږي او دا کېږي زه یم کوي به که نه ځکه چې زه انجکشن یې وام او چې څوک انجکشن وایي نو څوک وله مټایان نه ورکوي چې چمچم به ورکوي یا به وله د مټایانو ډبیا دي خو کنځلې به کېږي نه څه دی خیال نه مشته ته ما ته په توجه ګوري ته یو سړي ته د ویټرنري هغه ټستن ووې نو هغه به تا له لډو درکوي نه 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 هغه ریاکشن کوي او د هر یو ایکشن ریاکشن وي دا نیوټن تړ لا کیم دا څه په فزکس کې نیوټن هم وایي چې د هر یو ایکشن صحیح ریاکشنی نو چې زه د ویټرنري د غواګانو غټه ستنه ور وټومبم نو ماله به خو څوک څه مټایان نه راکوي څه نو جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں او کئی دی کنځلې کنه ما نه و چا انټرویو کې تفوس کو دی متعلق سره دا زما ذات سره مسله ده به دې زما پروا نه وګوره زما مراکز د څوک نه چیړي اسې نه زما شیوخ څوک بد یاد کی
هسې نه زما صحابه څوک بد یاد کی هسې نه زما انبیاء متعلق ګورې څوک وایي دا ګورې هغه کوټې والا مولا نه دی رب کعبہ کی قسم گھر میں گھسوں گا اپنے اکابر کی عزت اور ناموس کی خاطر یہ وہ مولوی نہیں ہے آپ کے گھر میں گھسے گا اور اکابر کی عزت کا سوال کرے گا کہ آپ نے میرے اکابر پر انگلی کیوں اٹھائی وہ ذاتی لحاظ سے سنوین سو غنی ویله شم پېښور ملکه په جرګه پوهېږم په اخلاقو پوهېږم په هر څه پوهېږم او د ټوپک او د تمانچې په 9mm په شپېلۍ هم پوهېږم خو نه ذاتي لحاظ ته نه ځکه د ابوالکلام آزاد هغه سنټینس مې د ملګري سره په انټرویو کې شیر کړ چې د دارالعلوم دیوبند یو عالم دین دی مولانا ابوالکلام آزاد چې انډیا هندوانو دا اعلان کړو تر څو پورې چې دا مولا ژوندی دا به زمونږ د انډیا لایف ټایم ایجوکیشن منسټر وي سبا فیصله دا به وزیر تعلیم وي تا حیات او هغه وکړه دغه شان نو هغه ته د دنیا په سپیس باندې علما واورئ نن خو راسپونه ټول د علماو طلباو نه ډک دي او ما ته پته ولګېده بس زه دغه طرف ته نه ځم نو آزاد صاحب ویلي دي اوچ ملکه څه شی مې خولې ته راغلی و خو سکیپ هایډ به یې کړ څه به یې کړ هایډ به یې کړ نو بهرحال نو آزاد صاحب دا هغه شخصیت دی چې د دنیا په مخ باندې په علماو کې دا ټاپ کس دی چې د ده نه زیاتې کنځلې بل ملا ته نه دي شوي څه هلکه په مخ د ځمکې د صحابو نه بعد وسنی دور کې کم عالم دی مولانا ابوالکلام آزاد چې دې ته زیاتې کنځلې شوي دي نو هغه جواب ما په انټرویو کې شیر کړ هغه څه آزاد صاحب نه هم یو اخبار والا تفوس کو آزاد صاحب ورته څه وي وہی کسی کو گالی دے کر کوئی اپنی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتا یہ جو احوال کا نقشہ ہے دا سچی تیری گی آپ اسی موسمی ہوائیں سمجھے جو گزر جاتی ہیں سر دا پشمونے دی تیری گی با سر پستنی بوو دا ضروری دی علاج دا پارا انجیکشن ضروری فبہر سمیں جہاں کی ساری کمالات ایک تجھ میں ہیں دا مخی تملگی لگ ایکٹیو سے چھ ماتا سبق زیر آیا دی چھ کم زیر روانی جہاں کی ساری کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار دا دارالعلوم دیوبند دا محتمم فرمائی پشیریہ انداز کے جانان تا عقیدت پیش گئی چھ اے محبوبہ ستا ٹول کمالات چھ تاکی راجم شوی دی دا دا ٹول خلقو دا انبیاء راجم شوی دی او ستا کمال کا پچا کی موجود دی نو دو یا دری یا صدور کو ٹول نشتا نو کمالی و اکمل شخصیت دا دنیا پا مقصود دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شریعت دا وی چې د کمالاتو نم ډک دی نو چې مینه د هغه څه وشي زما ټاپک سره د مینې مرکز د مینې د مرکز دپاره څه خصوصیات پکار دي او زه نه یم دا ټاپک په دې انداز کې د جامع علوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنوری ټاون یو شیخ الحدیث دی ډیر زما خوښ دی حضرت مولانا فضل محمد یوسف زئی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې دا نقشه کینچاو کړې ده نن سبا بیمار دی تاسو ټول د زړه نه ووایئ الله رب العزت ته هغې ته صحت ورکړي ماشاءالله الله دې هغه محبوب علماو ته چې د علماء استاد دی نن سبا بیمار شوی دی دا هغه شخصیت دی چې په حرمینو کې د محمد رسول الله د حدیثو تفسیر او تشریح لیکي دومره عظیم الشان شخصیت ټول عمر د دین په خدمت کې تیر کړه نو تقاضا ده چې هغه هم دعا وشي رب کریم دې هغې ته صحت ورکړي نو هغې دا نقشه کینچاو کړې ده چې په محبوب کې په معشوق کې کم صفات چې پکار دي نو دویم څه دی کمال نو پکا مالم ماوچ مولانا خبرې ډېرې کړي دي راځو باغ آخرني ته پاتې دی الله دې ماته توفیق راکړي چې به دې 12 منټو کې څه لږه شانتې تعارف وکړم څه وکړم بابا ته پې امین ووایه د سپینګیري امین ډېر زر دستخط کېږي الله رب العزت دې به دې 12 منټو کې ماته دا تعارف خلاصه او نور تفصیل خو ډېر ګران دی نو په جانان کې درېمه کوالټي څه ضروري ده چې په معشوق کې موجود دی هغې ته ویلی کېږي نوال مین سخاوت سخاوت چا سخي پښتو کې ورکړه کوي څه کوي
بل معنی به وکم شیندل کوي هر څه شیندي نو په جانان کې دریم صفت نوال ضروری دی سخاوت ضروری دی عائشہ بھائی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ دا څوک ده خو ټیک ده خو که تاسو داسې ویلې زه به ډېر خوشحاله شم چې زمونږ مور زه به د عشق کې دهشتګرد یم که څوک هر څه وایي خو زه په مینه کې ایکسټریمسټ یم تا ته خو پته ده که نه فیصله نو عائشہ به فرمای د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم متعلق سټیټمنټ ورکړي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصیاتو کې نوال داسې وو الفاظ استعمال کړي دي ایز اے ویل وینڈ الګ لیکچرر صاحب صحیح می وي ها مړه ختماته لک پریدا د پاکستان په شان انګلیش په نه د انګریزانو په شان انګلیش په او کې جیون والا په زمانه جوړه زه وایل وند دا وی چې لګ راګاګی نه ملحق صاحب لیکچرر صاحب نو امریکن انګلیش ته چې وند وی چې دا به برټش انګلیش ته ایو مړه ار یو چره نو کرام خو جو تاسو وای چې امریکن مولا دی او کنه نا بل می نو تاسو وای چې دا و والا دی څه مونږ خو زر به دا کار کوو څه ټول بیان اورو کم ځای کې وبګي کمزوري چې شی په ور وته پو ها نو چې کم والا پسې می تړی پروا می نشته څه زګه چا غوم ما پیژنې چې دا زموږه سمره ملګری دی سورسټي مونږ ډېر ښه پیژنې څه نو ایز اے وایل ورن د تیز رفتار توپان او د سلی په شانته محمد رسول الله په سخاوت کو یعنی عام سلی نہ تیز رفتار آندھی سے تشبیح دی ہے عائشہ اماں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سخاوت کے باب اور چپٹر کو جب وہ ٹچ کرتی ہے اس کے متعلق لیکچر امت مسلمہ کو میسج اور پیغام دیتی ہے تو محبوب خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیح تیز آندھی سے ایز اے وائلڈ ونڈ تیز ترین آندھی سے دیتے ہیں نو محمد رسول اللہ پر سخاوت کے ہم دا کوہ ہمالیہ غرخ بوڑو گئی دا ماؤنٹ ایوریسٹ اونچائی و دمرا اوچت نہیں چه دا جانان پر سخاوت کے دمرا ویجن کلاو چه زمونگا مور ورتسوی تیز ترین سلی یو کس ورته راځي ما ته وایي اوښان پکار دي باجوړ مولانا نن ډېر علما راغلي دا زړه مې هسې خوشحاله دی مجلس کې چې علما ناست هسې خوند کوي که نه که نه کوي خوند کوي که نه او ناست دي ځکه عبدالله بن مسعود حدیث رایت شي رضی الله تعالی عنہ جانان ته فرمای چپټر کې چپټر وي خو ضروري وي چې او جانانا د اسمان ښکلا خو په ستورو سره ده د ځمکه په سخ ښکلي ښکاري جانان د ښکلو ښکلو شونډو نه قربان شم جانان ورته جواب کې فرمایي العلماء نجوم الارض د ځمکې بیوټي ښکلا چې ده هغه په علماو سره ده نو نن دا جمعه ډېر ښایسته ښکاري لوی لوی پګړۍ دي او شملې دي د جانان میلمانه راغلي دي دا زما میلمانه نه دي دا د دیر والا میلمانه نه دي دا د چا میلمانه دي دا د محمد رسول الله میلمانه دي نو سمې وي صلی الله علیه وسلم عائشہ بھائی فرمائی چا کس راغې نبی علیہ السلام نه ډیمانډ کوي ما ته اوښ پکار دی او ورته لاړ شه بدغه چراغاه کې اوښان سریږي او زما سریږي چې څومره دې پکاري تی بوزه ای هی 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 چې څومره دې پکاري ستاسو نامه ده ابراهیم صاحب دا ریګولر سټوډنټ دی زما الله دې دله جزای خیر وکړي دا ما ونه پېژاندو بله شپه نو د عمران صاحب راته ووي چې دا خو ستا اولډ سټوډنټ دی مطلب سینر سټوډنټ دی نور خو ینګ دی اولډ نه خو مطلب سینر سټوډنټ دی
جمعه دا ما ونه پیژانده وای د وس د جانان په شان کړی ځان دی مې خو د دې وجې نه ځکه چې مخکې خو راتلو فیرن لبلی وس د جانان په شان شنو پیژانګلو کې راته ځکه مشکل نه راغی الله دې زما ټول شاګردان د جانان په شان کړي ښه جي نو یا ټول اوښانې ورته ډونیټ کړه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک دی چې روایت کړی دی عن سال ابن سعد ډېر تفصیلی احادیث دی د ټایم د کمی په طور باندې زبې مفهوم طرف ته راځم خو صحابه فرمای چې یو زنانه راله او نبی علیه السلام و تسلیمات ته وی زه دا خپل شال او دا شادر څه دی ما تا لپاره راوړی دی خپل لوپټاو صادر موجود دی جانان د پاره سره راوړی دی صادر مبارک راوړی دی وی زما اړه غواړي فقالت یا رسول الله اکسوک هذه چې زه دا تا باندې درواچم جانان ورته وفرمایل فاخذها جانان تیا صادر واغستو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیا جانان هغه گفت قبول کو پاټیم کې محمد رسول الله تا ټول حال وای صلی الله علیه وسلم برچت کې ناس مسلمانان دي خپزور سره وای صلی الله علیه وسلم پر کلاس چت باندې جو بھی مومن موجود ہے جانان کی عشق کے خاطر وہ بھی اپنے لب کشائی کرے صلی اللہ علیہ وسلم نیچے فلور میں محمد الرسول اللہ کی امتی جو آئے ہوئے ہیں جس کو جگہ نہیں مل رہی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو کوئی سنتا نہیں آپ اپنے لیے جگہ پہلے سے پکڑا کرو پھر وہ بعد میں نہیں ملے گی بعد میں لیکن یہ کس کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کس کی طرف سے ہے اور کیوں دیا کیونکہ میں محمد الرسول اللہ کے عشق میں دہشت گرد ہوں the Krishna Barim اچھا پروانہ نو پرابلم ټول واوري رب کعبه قسم کړه چانه مسترګه سوزي هغه رب مې دې قسمي چې زه دې دنیا ته رالیږلم که د چانه مې سترګه سوزي که هغه د دنیا د ټول نه غټ پاورفل ولې یو مسله کې ناس وي مونږ ډېر طاقتور یو امام محترم مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه یو قول ذکر کړ د مولانا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن سے والد سے محترم وزیر اعلیٰ پاتې شوی دی هغې ته یو کس راغی وایي زه ډېر زورور یم څه وظیفه راته وښیه اور چا باندې ډایرکټ ورځم څه د چا پروا نه کوم مفتی محمود نور الله مرقده الله دې وبخي تاسو ټول وایئ امین الله دې وبخي او ورته جواب کې وفرمایل چې د دې څه وظیفه نشته خو د ځان نه د زورور سره ښکر وجنګوه ته به ټیک شي څه او لږ په زورور باندې واوره چې تا ته پته ولګي چې زور څه ته ویلی کېږي څه او نو علاج په هغې سره ډېر ښه کېږي ډایرکټر صاحب ته لیټ شو سلام مې درلیږلی وه بله ورځ نو سمې وي صادر ورته پسر کو محمد الرسول الله یخنیم کېدله چې یا کله صادر پسر کو زنانه د هغه ځای نه ځي یو صحابي راځي او صحابي چې محمد الرسول الله په ولي باندې په وجود باندې صلی الله علیه وسلم دغه صادر وګوري هغه ډېر خوښ شي وایي قال ما احسنت هینا رأيت النبي صلی الله علیه وسلم ما چې دا صادر وکتو ما ته یا رسول الله ډېر خوند ناکو دا صادر به ما لرانه کی تازه گفت شوی دی لیکچرر صاحب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تازه سیل کولاو شوی دی لیکچرر صاحب تازه ګران کار دی که نه که ډېر هم سړی تک نشي بیا هم پکې یو منټ سوچ کوي سلیکټ فار اے وایل مولانا صاحب تعالی یو ښه شی سړی درکړي سي ورکې به ټیک د پسې لږ به منټلي ټارچر کېږي چې دا وز ماته راغی څه ټیم یې دومره نه دی شوی جانان په ولو صادر فروت دی صحابي ورته وایي ډېر ښکلی ښکاري ډېر مزېدار ښکاري او جانانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته یې نه راکړي جانان د ولو نه صادر ګوځوي او خپل صحابي په ولوی ته وراغوندي وته او زما زه خو ستا جانان یم ته زما پتنګ یې څه
درواله صادر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاسېدو صحابو دغه صحابي راټینګ راټینګ مطلب خبرې ورته شروع کړي دا څه کې عربي الفاظ دي دا څه کې دا دې څه چلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې ډېره یخني کېدله تکلیف ہوتا او لوی صادر ہوتا گب شوتت یا غاخلے صحابی ورت جواب کی فرمائی اللہ اکبر صحابی ما به خبره کړې وه بیا به هم ته کوم او انشاءالله نیکست جمعه به دې باندې کوم چې د صحابو د جانان سره څنګه مینه وه بس یې د اوس نه اعلان وشو که زه ژوندی وم نو څه به کوو دا ټکې مې پکې ځکه ووي چې څوک وایي دا به کوو دا به کوو نابل ورځ ما کفن واغسته بره پروت دی ما ځانه کفن واغسته ما هسې نه د خلکو دا خیال راشي چې د مرګ نه هېرېږي ما ورته تیاری هم وکړه او چاته مې رنګ هم وکړو چې کوم ځای به ما کوزه ورږدی ځکه دا هغه د دیوبند بچی دی چې نه د مرګونو نه مرګ خو هسې یقیني خبره ده یا په پینډال بالښت نه لاندې پروت او یا بولټ په سینه کې دننه پروت څه ازینه وی دا خو میدان جهاد ته ځینو شیخ سهیم الحق صاحب شیخ رحمت الله علیه دلته شهید نشه عادل خان شهید صاحب دلته شهید نشه په وطن کې زموږ د ټول نه زیات میدان جنگ دلته د علماو خلاف جوړ شوی څونه علما شهدا کېږي خیال هم دی که نه نو کال ته ځو الله دې زما هلته تلل نصیب کړي که نه نو هر ځای شهادت الله ورکولی شي الله دې زما شهادت نصیب کړي ټول حال ووایه امین ویری ګوډ ما دپاره امین وایې نو که ځان هم خوښي و که نه ویری ګډ هاي الله دې هر یو مولا له داسې مقتدین ورکړي چې هغه د خپل امام په شان هم د عشق شراغه مینه کوي کوم چې ورسره امام کوي نو تاسو زما د شهادت په عشق کې مقتدین یې د شهادت په عشق کې هم الحمدلله یوازې په مانځه کې مقتدین یې نه په دغه عشق کې هم زما مقتدین شوي الله دې ستاسو نصیب کړي سمیمي صحابه ورته خبره شروع کړه چې و ملګریا جانان یخني کېدله تاسو ته صادر واغستو صحابي ورته جواب کې فرمایي دا ما هغه ته د تکلیف ورکولو لپاره نه یا د خپلې یخنۍ ګرمولو لپاره نه بلکې دا صادر زما خوښ شو دا ما د جانان نه د څه دپاره واغستو مولانا صاحب ذهن کې دې شته ویری ګډ مولانا صاحب ته یاد دی چې لعلی اکفنو فیها چې ما ته به دې کې کفن راکړی شي څه به دې کې ما ته څه راکړی شي کفن راکړی شي صحابه په دې حوالې سره خاموش پاتې شو چې دوی خو ډېر لوی برکات حاصل کړه څه ځکه په دې حدیث کې دام دي چې ورقتها څه مولانا صاحب دا مې هم ایشو د بیدار ته ټوس کې دا ځینې خلک د برکاتو نه انکار کوي دا صحابي وایي دا څیز ما نه سره پاره ته واغست اولې برکت دپاره وروسته وایي چې زه پکې څه شم کفن شم بل حدیث مبارک هم د دې حوالې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه میلمانه راځي وایي وږي صحیح وږي جانان په نمبر باندې اولنۍ بیبي بله بیبي د امت د میندو کورونو ته هلته صحابه لیږي وایي تپوس وکړئ چې څه شته که نه ناشنا خبره واورئ اورېدلي به مي چې د جانان په یو کور کې د یو میلمه د میلمستیا دپاره څه موجود نشته د صحابو په مجلس کې جانان اعلان کوي صلی الله علیه و آله وسلم چې او صحابو په تاسو کې څوک نشته چې دې میلمنو ته میلمستیا ورکړي یو صحابي پاسېده هغه ویې رجي زه به ورته میلمستیا ورکم هغه چې کله کور ته لاړو سره د میلمنو لاړو راشئ د جانان د ملګرو حالات وګورئ څه د صحابو طرز عمل وګورئ د جانان سره عشق وګورئ کله چې کور ته لاړو بیګم صاحب ته وایي څه موجود شته او وایي دومره موجود دي چې ما او تا بچي وخورو څوک یې وخورو صحابي کور والا ته فرمایي داسې کار وکړه دا بچي څه په چل ولوده که
سور ته ووایه که تیکو باز کې هر څه چي خو په څه طریقې ودکه چې دوی وږي وده شي کله چې ښځې کله دغه بیګم صاحبې هغه ټول وده کړه بچي بیا راله خپل خاوند ته وایي صحابي ته وایي هغه مې وده کړه خو اوس په مونږ څه کوو صحابي ورته فرمایي میلمه خو به خامخا ماتم ګوري چې د روټۍ وخوړه زمونږ سره که نه ترتیب ورته ښیي چې کله مونږ شورو واچېله ښځې نو ته به ګورې کله چې مونږ نوڼۍ ورښکته کړه دغه ټیم کې تلا بتۍ دا ډیوه دا کم لیم چې د تیلو ځلیږي دا مونږ ته رڼا کوي دا به ته بنده کړې زه به میلمه ته یم چې خوره بل وبېلږئ تیل به ختم شوي څه مسله به وي هغه ته به دا پته ونه لګي چې یاره دی ستا لپاره روټۍ بچ کوي ځان وږی پاتې کوي میلمه یې موړ کو بتۍ بیرته ولګېده د محمد رسول الله د جانان هغه صحابي سره د خپلو بچو او سره د خپلې ښځې وږه شپه تېره کړه وږې شپه تېره کړه دې ته څه وایي نوال څه د سخاوت اعلی درجې چې هر څه په بل شیندلي څه نو د دغې مرکز څوک منبع څوک وه پېښور ملکه دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ډېر واقعات نور هم دي د جانان متعلق چې کله څه خبره راغلې ده څه واقعه راغلې ده نو قرباني نه ده ورکړې ایثار یې ورکړی دی مولانا تاسو پې ښه مطالعه قرباني نه ده کړې ایثار یې کړی دی تاسو پوه چې دا څه وایي لږ هم پوهه کومه قرباني ویلی کېږي یو شي ستاسو موجود دی او ته تیوله ورکې او ځان سم پاتې کړي دې ته څه وایي قرباني ایثار دې ته ویلی کېږي چې هر څه ورته ورکې څه ورته ورکې ستاسو چې کم څه موجود دي ستاسو چې کم څه موجود دی هغه ورته هر څه ورکې دې ته څه ویلی کېږي ایثار نو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایثار به کوله څه به یې کوله څه به چې ورسره و هر څه به یې شیندله نو دا محبت دپاره د مینې دپاره د عشق دپاره په معشوق کې کم خویونه موجود پکار دي کم خویونه 3 خویونه مې وویله راته یې ووایه چې بیا د نه اجازت غواړم چې ښکلی وي د کمالاتو نه ډکي او د سخاوتو نه ډکي جرار صاحب نو دا هغه کس سره مینه پکار ده او د دنیا په مخ دا صرف اونلی ون پرسنالټي هغه څوک ده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رب کائنات دی مونږه د الله نه بعد عظیم الشان شخصیت چې دی د انبیاء امام چې دی خاتم الرسول چې دی محمد رسول الله چې دی صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ په هغه باندې مین کړي د هغې په صورت او د سیرت مطابق دی الله مونږ جوړ کړي د هغې چې څومره سنت دي د هغې د ژوندي کولو دی الله مونږ ته طاقت استقامت توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین